په دې سیلاب کې چې کوم په بونیر کې او کوم په پیر بابا کې او سوات کې او په باجوړ کې راغلي دي په دې کې داسې واقعیات هم مخې ته راغلي چې هغه د سړی د ازله چې کوم دی هغه اری کی ګوره نړومبې خدای چې د جامع حق دارالعلوم حقانیه کوړه خټک د هغه دوه درې طلبه داسې دي چې هغه چون کې د جمعرات ورځ او بیا د جمعې په ورځ د سیلاب راغی نو هغه سره داسې کارو شو چې هغه کور ته راغلي دي نو تر اوسه پورې د هغه خیر خبر نشته چا سره رابطه هم نشته نه مدرسې سره نه ملګرو سره نو د دې نه دا معلومیږي چې خدای نه خواسته دغه طالب العلمان چې کوم دي هغه په دې سیلاب کې هغه شهیدان شوي دي دغه شان تاسو ته به پته چې کوم هغه هلیکاپټر یې الته لېږلی او هغه هلیکاپټر هم کرش شوی دی نو په هغې کې هغه شاهد سلطان صاحب کوم پایلټ چې هغه د جامعه درویش چې کوم دی مسجد درویش د هغې د دراساتو طالب علم و او داسې یو کس چې هغه سرکاري نوکریم کوي هغه پایلټ می او هغه وسره چې کوم دی نو هغه دراسات هم وي نو الله به ورته دې صله ورکوي که نه به ورکوي دا خو زموږ د دې مدارسو هغه واړی کارګزارۍ اوس مخې ته راځي بل کارګزاري د یو طالب مخې ته راغلی ده چې یو طالبه په یو مدرسه کې رهایش ده هلته کې رهایشي اوسیږي او هغه چونکې د جمعې پر ورځ اکثر په دې مدارسو کې دا طالبات چیرو دی له ملاقات له خپل سرپرستان راځي نو د خپل سرپرست په انتظار باندې وا چې زما سرپرستان به راشي او د دکې بونیر د علاقې وه نو په انتظار بیا هغه محتمم صاحب ته د ملیشیا نه یو کس ټلیفون کړی دی ورته یې ویلي چې ستاسو په مدرسه کې د پلانکي نوم یې ماشومه ده د پلار یې پلانکي نوم دی زه د هغې ماما خبرې کوم د ملیشیا نه او هغه کم سیلاب چې په علاقه کې راغلی دی په بونیر کې په هغې کې د دې ماشومې هغه ټول خاندان چې کوم دی هغه پکې غیب دي شهیدان شوي دي تر اوسه پورې پته نه لګي نو د دې د وجې نه هغې ته تاسو غږ مه کوئ هغه محتمم صاحب یې ورته وی چې هغې خو څو پیرې سوال جواب وکړو چې زما د کور نه څوک راغلي دي که نه چې ما د خرچې پیسې راکړي ماما یې ورته وی چې زه پاکستان ته درځم او تاسو هغې ته غږ مه کوئ ځکه که په یو ځای باندې داسې هغې ته پته ولګي چې ستا ټول خاندان هغه په دې سیلاب کې ختم شوی دی ټول رونه خویندې مور پلار ټول هر څه پکې ختم شوي دي نو خدای نه خواسته هسې نه په هغې په دماغو باندې څه چلو شي په هغې باندې څه چلو شي نو د دې د وجې نه وایي زه تاسو ته درخواست کوم چې هغې ته لا غږ مه کوئ داسې د مدرسو ډېر طالب علمان دا کومه علاقه چې مکمل اوړه ده په دې کې م یو غټه مدرسه وه او دکه د سبق ټیمو او که چونکې هغه رهایشي مدرسه وه نو بیا خو خامخا هغې کې به طالب علمان هم چونکې ورځ خو خیر د جمعې وه بل له سکولونو ماشومان چې دي هغه کله روتي دي د سکولونو نه نو ډایرکټ چې دی نو هغه اوبه پرې راغلي دي او بیا یې پته نه ده لګېدلې د وړو نو دا د سکولونه پکې وو مدارس پکې وو مساجد پکې وو ډېر علما داسې دي چې هغې ته اوسه پورې پته نه لګي نو دا الته کې کسانو چې کوم لیدلي چې کوم بره و هغې چې د بره نه کتلي و هغې وي موږ صرف داسې ولیده چې بس یو تیاره وه یو تیاره غوندې را روانه وه په دې علاقه باندې او دا کورونه موږ کتل وي دا داسې مخې سره غیب کړه که نه هغه اوبو هغه تیارې او هغه ګټو چې بیا موږ چې هغه تیاره داسې تېره شوه چې شاته م وکتل بیا شاته سم نه و مخې ته اول ښکلې آباد کلی و خو چې هغه کله پې هغه ریله تېره شوه او هغه تیاره پې داسې تېره شوه وي بیا چې شاته موږ کتل بیا شاته سم نو هغه کم په منځ کې چې خوړ تیر شوی دی نو دا خوړ هغه ځای مشران وایي چې تر اوسه پورې داسې چردن نه شوی په تاریخ کې خو دا خوړونه راسي چې دا خامخا یو وخت کې دا غټ خوړي نو دا دې باندې ډېرې اوبه تېرېږي نو دا د خپله لار دا اوبه نه بدلوي په دې غرونو باندې چې کومې اوبه راځي یا پې تندرونه راپرېوځي نو هغه دې خوړونو ته راځي نو که د دې په یو خوا بل خوا باندې آبادي وشي نو هغه بیا داسې حادثاتو سره مخ کېږي نو د دې د وجې نه موږ مسلمانانو له ډېر زیات احتیاط پکار دی او دا کم طالب علمان او زموږ د مدرسو چې دا کم د طالباتو د طالب علمانو والدین او کور والا په هغې کې شهیدان شوي دي او دا کم چې پکې دغه پایلټ دا دراساتو الحمدلله دراسات یې کول الله به د هغې بدلې چې کوم دی هغه اوس په هغه جهان کې ورکوي نو د دې د وجې نه یو نیک کار کې د مرګ او ژوند خو پته نه لګي چې مرګ کله راځي د دې د وجې نه یو نیک کار کې سړی لګیایي او په هغې کې هغه له مرګ راشي نو هلته کې به ورسره الله د هغې بدلې بیا ورکوي نو زمونږ چې څومره
طالب علمان دي طالبات دي د هغې پکې خاندانونه د هغې ترونه ماماګان یا کور والا رونه خویندې هغې پکې شهیدان شوي دي. الله دې د هغه ټولو مغفرت نصیب کړي او الله دې ټولو ته صبر جمیل ورکړي او الله دې د هغې غیبي مدد وکړي. زمونږ مسلمانانو له هم پکار دي چې هغې سره مکمل تعاون وکړي، د خپلې اندې چې څومره د هغې نه کېږي دومره تعاون هغې سره وکړي.